یوه ماڼۍ او زر دریڅې. ګرانو همزولو سلامونه. دا دی بیا هم د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو د خپرونې وخت را رسېدلی. ښه همزولو، نن لالو ماما په کلیوالو سیمو کې د تنارو پخولو د دود په اړه خپلو میلمنو ته یوه دریڅه را پرانیزي. خو ګورئ، د داسې یوه ټوکر په اړه هم معلومات ورکوي چې له لمره چارج اخلي، موبایل ټلیفون او زیرک ساعت ورباندې چارجوي. نور مو په انتظار نه پرېږدو، راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. نقیبه وروره، د لالو ماما خو هېڅ درک نشته. وګوره د ماڼۍ دروازه هم بنده ده. هو سلما، لږ به صبر وکړو، ګوندې راشي. راځه نو تر څو چې لالو ماما را رسېږي د ماڼۍ په انګړ کې به چکر ووهو. وګوره هره خوا څنګه کشنه شوې ده. سمه ده درځه، د انګړ د دروازې خوا ته هغه د ویالې غاړې ته به ورشو. روانې اوبه مې ډېرې خوښېږي. سمه ده درځه. واه واه، څومره ښه تازه هوا ده. پسرلی مې ډېر خوښېږي. هو زما هم ډېر خوښېږي، هره خوا ته کشنه وي. سلما، هغه مخامخ د ماڼۍ د انګړ د دروازې له خوا لالو ماما نه دی را روان؟ هو لالو ماما دی. راځه چې مخې ته یې ورشو. سمه ده درځه. سلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ خوږو میلمنو. ستړی مه شئ لالو ماما. لکه چې وختي راغلي وئ. هو لالو ماما، موږ وختي راغلي وو، خو ته نه وې. موږ هم د ماڼۍ په انګړ کې لږ چکر وواهه. ډېر ښه مو وکړل. له دې شنو منظرو خوند واخلئ. لالو ماما، ته چېرته تللی وې؟ له تاسې څه پټه، هغه مخامخ کلي ته په یو کار پسې تللی وم. هلته یو چا تنور پخوه، ښه کوچه یې پخ کړې وه. ما هم ښه په مړه ګیډه وخوړه. لالو ماما، نو کوچه یې ولې پخه کړې وه؟ زورورو، دا یو رواج دی. کله چې څوک نوی تنور پخوي، بیا نو کوچه هم ورباندې پخوي. څنګه رواج لالو ماما؟ ته خو په دې اړه لږ معلومات راکړه. له تاسې څه پټه، راځئ چې اول ماڼۍ ته دننه لاړ شو. نورې خبرې به بیا همالته وکړو. سمه ده درځه لالو ماما. هله لالو ماما، اوس خو دا د ماڼۍ ته راغلو. د تنارو پخولو د دود په اړه خو اوس نور معلومات راکړه. لالو ماما، د دې لپاره چې ښه پوه شو، ته ونیسه په دې اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه. زورورو، ولې نه؟ لالو ستاسې خدمتګار، ستاسې امر ته تیار. دریڅې شه در نظر. ورورې، په دومره ډېرو لرګیو او خسو څه کوئ؟ ولې مو ټول دلته په اورخونه کې انبار کړي دي؟ زرغونې لورې، ترور دې د نظر شي. تا خو ټول عمر په ښار کې تیر کړی دی، د تنارو پخول دې نه دي لیدلي. ښه، یعنې دا خس مو د تنارو پخولو لپاره دلته راوړي دي، خو تنور ولې پخوئ؟ زرغونې لورې، تنور چې پوخ نشي بیا ډوډۍ نښلوي، یا یې هم خاورې په ډوډۍ پسې نښلي. ښه، چې پوخ شي بیا نه پسې نښلي؟ هو لورې. ترورې، نو دا دومره ډېر خس او لرګي ټول په تناره کې سوځوئ؟ هو لورې، دا خس او لرګي مو د کلي له کورونو راټول کړي چې تنور ورباندې پوخ کړو. څومره ښه، یعنې دا خس او لرګي کلیوالو درکړي دي؟ هو، دا یو پخوانی رواج دی. په کلیو کې چې کله په کوم کور کې نوی تنور په اورخونه کې ځای پر ځای کړي، د پخولو لپاره د کلي له کورونو لرګي راټولوي. هر کور د خپل توان په اندازه لرګي ورکوي. ښه، ډېر ښه. نو بیا خو ښه ده، ستاسې به ډېر خس نه خلاصیږي. کلیوال مرسته در سره کوي. زرغونې لورې، ومې ویل دا یو پخوانی رواج دی. د تناره پخولو لپاره په ځینو سیمو کې له ټول کلي، خو په ځینو نورو سیمو کې له 7 کورونو خس راټولوي. او په دې شګون چې له 7 کورونو د تنور پخولو لپاره خس راټول کړي، بیا تنور ښې ډوډۍ پخوي او برکتي کیږي. ډېر ښه. ترورې، نو اوس دا ټول خس او لرګي په یو ځل په تناره کې اچوي؟ نه لورې، دا دې وګوره، تنور مو په دالان کې په ځمکه کې ځای پر ځای کړی دی. شاوخوا مو هم ټوله کاږل کړې ده. تنور مې هم تر نیمایي له خسو او لرګیو را ډک کړی دی. وروسته بیا اور ور اچوم.
ترورې نو دا کوم لرګي او خس چې په تناره کې دي پر دغو تنور پخیږي؟ نه زرغونې، همدا لرګي او خس همداسې پسې وراچوو او تنور ورو ورو له انګاره را ډکېږي. ټوله ورځ اور پکې بلوو، هم د تناره پر غاړه هم اور بلوو چې تنور ښه پوخ شي، بیا تر څو ورځو د انګار پکې پرېږدو. ښه ترورې، دلته یو لوی دیګ، غنم او لوبیا د څه لپاره ایښي دي؟ ترور دې در نظر شي، پر همدغه اور په دغه لوی دیګ کې له غنمو او لوبیا کوچه پخوم. ځینې خلک بیا له غنمو، موشنګو او جوارو دانو یا هم یوازې له غنمو کوچه پخوي. پر کوچه نه څه کوئ؟ چې کوچه پخه شي د کلي تنکي ځوانان او ماشومان ټول زموږ کور ته راټولیږي، کوچه خوري او دعا کوي. دا هم یو رواج دی چې د تنور پخولو په وخت کې کوچه پخوو. څومره ښه، دا خو ډېر ښه رواج دی. هو لورې، په ځینو سیمو کې بیا پخه کړې کوچه د کلي په کورونو ویشي. په ځینو نورو سیمو کې پر تناره د پسه سر او پښې پخوي، بیا خپل نږدې خپلوان راغواړي او په ګډه یې سره خوري. همدارنګه د سر او پښو ښوروا پر تناره هم موښي چې کلک شي. څومره ښه، دا خو والا په کلي کې ډېر ښه رواجونه دي. د تنور پخولو لپاره ټول کلی خس درکوي، بیا کوچه هم ورباندې پخوئ. هو لورې، یو خو د تنور پخول ډېر خس غواړي، د یوه کور په وس نه وي پوره. د دغه دود ګټه دا ده چې ګاونډیان مرسته کوي. د دغه دود له امله د کورنیو ترمنځ د ضرورت په وخت کې د مرستې دود او یو له بل سره دوستي ژوندي ساتل کیږي. ترورې، خس خو دې په تناره کې اچولي، اور زه ور اچوم. سمه ده لورې، خو پام کوه چې ونه سوځې. نه سوځم. هله نو بسم الله که اورلګید واخله او اور ورته ورته کړه. والا په کلیو کې د تنور پخولو څومره ښه رواج دی. د پخولو لپاره یې ټول کلی خس ورکوي. هو خو بیا په ځینو سیمو کې دا رواج داسې دی چې له 2 کورونو خس راټولوي. هو هغه هم په دې شګون چې کله 2 کورونو نه خس راټول کړي بیا تنور برکتي کیږي او ښې ډوډۍ پخوي. ښه در رایاد شو، صبر چې موبایل مې دلته چارج ته کېږدم، په کور کې برق نه و. سمه ده، خو ستا د موبایل چارج ما ته موبایل چارجونکی ټوکر را یاد کړ. څه؟ موبایل چارجونکی ټوکر؟ او له تاسې څه پټه، په نړۍ کې د ټکنالوژۍ له برکته اوس داسې ټوکر جوړ شوی چې له لمره چارجېږي او بیا کولی شو د هغه په واسطه موبایل او زیرک ساعت چارج کړو. څومره جالب. لالو ماما، نو ته خو د دغه ټوکر په اړه یوه بله دریڅه هم راخلاصه کړه. دریڅه درته نه راخلاصوم. ولې لالو ماما دریڅه ولې نه راخلاصوې؟ مه وارخطا کېږه، د دغه ټوکر په اړه معلومات په موبایل کې را سره دي. صبر چې زه مې موبایل روښانه کړم. په دې ویډیو کې یې وګورئ. داسې ټوکر چې موبایل چارجوي. په تصویرونو کې تاسې همداسې ټوکر ګورئ. واه هغه وړوکی دستمال غوندې ټوکر ته وګوره، د موبایل د چارج لاین ورسره تړل شوی دی. صبر چې نطاقه نور څه وایي. د یوه بریتانیوي پوهنتون د برېښنایي محصولاتو یو استاد د خپلو څېړنو په پایله کې داسې ټوکر جوړ کړی چې موبایل او زیرک ساعت پرې چارجېږي. څومره جالب. په دغه ټوکر کې لمریز سیلونه له لمره انرژي اخلي چې بیا د ځانګړو لاینونو له لارې موبایل یا هم زیرک ساعت ته انتقالوي او چارجوي. دا ټوکر د یو دستمال په اندازه دی، په جمپر یا بایک پورې نښلول کېږي او په اتومات ډول له لمره انرژي اخلي. په دغه تصویرونو کې وګورئ. هلته وګوره، هغه کس په خپل بکس باندې همدغه چارجونکی ټوکر لګولی دی. هو هغه بل وګوره، پر خپل جمپر باندې چارجونکی ټوکر سریح کړی دی. ورته غوږ شئ چې نطاقه نور معلومات هم ورکوي. په دغه ټوکر کې داسې نازک سیمونه ځای پر ځای شوي چې هیڅ نه احساسېږي. دغه ټوکر داسې جوړ شوی چې تر 40 سانتي تودو یعنې ترمو اوبو کې مینځل کېدای شي. دا خو والا ډېر ښه معلومات دي. هو کاشکې زر د ټوکر موږ ته هم راورسېږي. خو یوه پوښتنه راته پیدا شوه، سولر یا شمسي خو چې لمر وي برق ورکوي، خو نطاق یې مخکې وویل چې دغه ټوکر له لمره چارجېږي، نو بیترۍ یې چیرې دي؟ زورورو، تاسې ویډیو تر پایه واورئ، نطاقه نور معلومات هم ورکوي.
د دغه ټوکر بری سیلونه چې اوږدوالی 5 ملي متره او پلنوالی 1.5 ملي متره دی، یعنې تقریبا د وریجو د وړې دانې په اندازه دي. د اوبو ضد خاصیت لري، پر لاس باندې نه لمس کیږي. همدغه سیلونه له لمره چارج ذخیره کوي او بیا یې د ځانګړو لاینونو په واسطه موبایل یا هم ځیرک ساعت چارجوي. په دغه تصویرونو کې وګورئ. والا دا خو ډېر ښه معلوماتو. داسې ټوکر چې په خپله له لمره چارج اخلي بیا موبایل هم ورباندې چارجولی شو. هو، په چارجونکي ټوکر کې داسې وړې بیټرۍ او لاینونه ځای پر ځای شوي دي چې د اوبو ضد خاصیت لري او مینځلی هم شو. هو، دا ټوکر پر بیک کې هم د جامپر او واسکټ پر شا سریښولی شو چې لمر ته ګرځو هغه په خپله خپل چارج له لمره پوره کوي. زما د تناره پخولو په اړه معلومات هم ډېر خوښ شول. کله چې په کلي کې څوک تنور پخوي د ټول کلي له کورونو خس او لرګي ورته راټولوي. هو، په ځینو سیمو کې بیا له 2 کورونو خس راټولوي. هو، کله چې تنور پخوي کوچه هم ورباندې پخوي، بیا د کلي تنکي ځوانان او ماشومان په هغه کور کې خوري. هو، په ځینو سیمو کې کوچه پر نږدې کورونو ویشي. په ځینو سیمو کې د پسه سره او پښې ورباندې پخوي، خپلوان رابولي او ورسره خوري. هو، د سره او پښو ښوروا پر تناره هم موښي چې تنور کلک شي. نام خدا، تاسو خو ډېرې خبرې زده کړې، خو دا خبره مو هیره نشي چې د تناره لپاره له کورونو د خسو راټولولو دود ډېرې ټولنیزې ګټې لري. یوه خو دا چې د تنور پخول ډېر خس غواړي، د یوه کور له وسه نه وي پوره. بله ګټه یې دا ده چې د کلي د کورنیو ترمنځ په مشکل کې د مرستې فرهنګ ژوندی ساتي. زما خو دا رواجونه ډېر خوښیږي. زورورو، اوس نو داسې وکئ چې دا ټولې خبرې مو خپلو نورو همزولو ته ووایاست چې هغوی هم پوه شي. لالو ماما، ما خو ډېرې خبرې پر دغه کاغذ را سره ولیکلې، خامخا یې خپلو ملګرو ته وایم. زه یې هم خپلو خوړلانو ته وایم. له تاسې څه پټه، له خپلو مشرانو د خپلې سیمې د نورو دودونو په اړه مو پوښتئ. لالو ماما، اوس نو که خوښه وي موږ به هم کور ته درنه لاړ شو چې ناوخته نه شي. سمه ده، څه مو چې خوښه وي. د خدای په امان لالو ماما. ورځئ په مخه مو ښه مېلمنو. ګرانو همسولو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو د خپرونه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندړ لیکلې او جوړه کړې وه. که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر، وړاندیز یا نیوکه لرئ، موږ ته په دې شمېرې زنګ ووهئ: 0 050 01 همدارنګه زموږ ټولې تعلیمي خپرونې په تجلات.af ویب پاڼه کې هم اورېدلی شئ. زموږ نړۍ